تأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما هر کله چې شیطان د ګناه کولو وسوسه درواچوي نو دغه درې مبارک آیاتونه در یادوه. لومړی الله جل جلاله فرمایي الم يعلم بأن الله يرى، سورة العلق آیات نمبر 14. یعنی آیا انسان په دې نه پوهیږي چې الله جل جلاله د عملونه ویني او د هغو عملونو پر کولو به سزا ورکړي. دوهم الله جل جلاله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان، سورة الرحمن آیات نمبر 46. یعنی او هغه چاله دوه جنتونه دي چې د ګناه کولو په وخت کې لدې څخه وبېریږي چې د الله جل جلاله په وړاندې به د حساب د پاره دریږي. شيطان أراني صورة العفريت وردا هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا صورة من كل عيب قد بدات في الحسن قردا بل وشاة أوردتني في ظلام الجهل وردا فتناسيت تعليم الإسلام راديو